تازه او ډیر زبردست خبر. ملي امنیت وایي هغه شبکه مو نیولې چې د برېښنا پایې الوزولې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون دوشنبه د چنګاښ په 14مه وویل چې د پروان په ولایت کې د داعش او حقاني ډلې یو مشترکه شبکه نیولې چې د برېښنا د 14 پایو په الوزولو کې مستقیم رول درلودو. د ملي امنیت ریاست وایي چې دغې ډلې په کابل کې د تیلو د ټانکرونو په الوزولو، د مسافرو د ایمرجنسي روغتون د ډاکټرانو او په کاپیسا کې د البیروني پوهنتون د استادانو او محصلینو په موټرونو باندې په چاودنو او نورو ترهګریزو پیښو کې هم لاس درلودو. اعلامیه وایي چې د دغې ډلې د داعش د خراسان د څانګې د مشر ثناءالله چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی د لارښوونو په اساس فعالیتونه کول او هدف یې دا و چې د برېښنا د پایو په الوزولو سره د عامه خدمتونو بهیر ټکنی کړي. په کابل کې د مسافرو په موټر چاودنه کې 8 تنه وژل شوي وو او 12 نور ټپیان وو. همدارس د البیروني پوهنتون د استادانو او محصلینو په موټر باندې چاودنه کې 4 تنه وژل شوي وو او 11 نور ژوبل شوي وو. د افغانستان د برېښنا ریاست وایي چې د برېښنا د هرې ویجاړې شوې پایې بیا رغول شاوخوا $100,000 غواړي. د ملي امنیت ریاست له خلکو غوښتي چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره د هغو ترهګرو ډلو او افرادو په پیژندلو او موندلو کې د هیواد د اقتصادي سرخ د درولو هلې ځلې وکړي او مرسته باید وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.